خدای سمره خار دې د مکی ښکلی د بازار د مدینې ښکلی هلته طوافونه د کعبې هلته طوافونه د کعبې کېږي. السلام علیکم ملګرو، زه یم نصیب. تاسو په خپل یوټیوب چینل کې هرکلی وایم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې زه به تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو په خپل کور کې په خپل موبایل باندې د سټوډیو په شانې نظمونه، نعتونه یا چې کوم دي ګانې وغیره ریکارډ کولی شئ. تاسو ته به صرف او صرف د یو هینډ فری او چې کوم دی د موبایل او موبایل اپلیکیشن بینډ لیب ضرورت وي. د لږ سیټینګ کول نه بعد به تاسو داسې اواز چې کوم دی هغه جوړئ چې تاسو به حیران شئ چې دا سټوډیو دی یا موبایل دی. ټیک ده، تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې صرف او صرف ما سره دوه هینډ فریانې دي او چې کوم دی یو
لږ سامان دی په دې کې دی کې چې کوم دی دا ډیلی کې چې کوم دی را پاسانه دا دغه راغستې دی دا ډیلی والا ټیک شوله تاسو دا ټولې کتلی شئ نو سر به مې څه کوم ما چې کومې خانې دي نه راغستې دي تاسو زه ښیم چې څنګه تاسو هغه بغیر مدد څه چې کوم دی مطلب نظم خپل ښکلی کولی شئ ټول نه پهلې دا خانه چې کله ما راغستې ده د دې نوم دی سټوډیو ریورب دا تاسو ته ښکاري سټوډیو ریورب کې چې کوم دی تاسو کتلی شئ دا مکس چې کوم دی 4.4 دی کلر چې کوم دی 7.6 دی سایز چې کوم دی 4.0 دی ټیک شوله دا تاسو ټولو کته دی مکس کلر سایز دا درې واړه به خپل حساب باندې د کته بره کېږي ټیک ده دا چې کله خپل حساب باندې شو هغې نه بعد چې کوم دویمه خانه راغستې ده دا یوه دا تاسو ته ښیم دې خانه باندې څنګه کلیک کوئ نو دا نویز ګیټ دا چې کله تاسو مثال په طور یو هینډ فري کې ریکارډ کوئ اول ته شور راځي بیک ګراوند شور راځي نو دا چې کوم دی ختمي دویم دا دی دریم اپشن چې کوم دی دا ګرافیک کې کوم دی کله تاسو ورته دا راوالی نو بس دا صرف چې کوم دی دې باندې دا اون کړئ دا چې کوم دی لکه دې کې څه قسمه کار کولو ضرورت نشي به ګرافیک کې کیونکې ټیک ده هغې نه بعد ټیک لیب دی دې دقه سیټینګ دی دا وکړئ هغې نه بعد چې کوم دی ډیلی نو د دې چې کوم دی دقه سیټینګ دی دا تاسو ته ما خو دا سیټینګ چې کوم دی دا به وکړئ صحیح شوله ملګرو صرف او صرف د 15 خانونه چې کوم دی تاسو ته به زه ښکلی خوندور چې کوم دی نظم ریکارډ کوم او ښیم به ته کله تاسو دا سیټینګ وکړو نو هغې نه بعد به دا خانې چې کله دغه ځای رالي نو هغې نه به تاسو بره 3 ډوټ والا اپشن ښکاري په دې به کلیک کوئ په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړه نو بره سره کې تاسو ته سیو ښکاري په دې سیو به کلیک کوئ سیو باندې تاسو څنګه کلیک کوئ دا چې کوم دی تاسو همیشه لپاره ستاسو څه به دا په دې بینډ اپلیکیشن کې چې کوم دی دا به تاسو ته محفوظ شي نو بیا چې کله تاسو ریکارډینګ کوئ نو صرف او صرف ما چې څنګه دلته زبردست لیکل دی دا په نون منی ټیک شوله کله تاسو ریکارډینګ لپاره دا کولاو کې داسې انټرفیس راشي نو بیا به تاسو دې غلطه کوئ ځان له په نوم ولیکئ څه شی لیکئ مرضي خپله ده ما ځان له زبردست لیکلي ولې دا زبردست دی ټیک شوه نو راځئ تاسو لایو پروف ښیم چې څنګه تاسو په دې کې چې کوم دی زه څنګه ریکارډ کوم او تاسو څنګه چې کوم دی ریکارډ کولی شئ خدایا څومره خار دې د مکې ښکلی د بازار د مدینې ښکلی هلته طوافونه د کعبې هلته طوافونه د کعبې کېږي هلته طوافونه د کعبې کېږي هلته طوافونه د کعبې کېږي دلته سلامونه د روضې ښکلی د بازار د مدینې ښکلی د بازار د مدینې ښکلی نو ملګرو دا خو لایو ځکه چې کوم دی تاسو دا واورېدو اوس که تاسو ځان ریکارډینګ کول غواړئ نو دغه اپشن به کلیک کړئ دا سور بټن چې کوم ښکاري په دې به کلیک کړئ خپل ریکارډینګ به کمپلیټ کړئ ایسته خپل ریکارډینګ به چیک کړئ ځینې به خپل ریکارډینګ چې کوم دی بیا سټاپ کړئ ټیک ده اور خپل ریکارډینګ به سټاپ کړئ او تاسو ته ما د ډاونلوډ کولو طریقه ښودله بره په دې کونه کې چې کوم دا تیر نشان مې ته مخامخ کړه دغه به دباو کړئ دا اپشن دباو کړئ هلته را سیو ښکاري په دې به کلیک کړئ په دې سیو باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو هغې نه بعد چې کوم دی تاسو دلته نیم اینډ ډسکرپشن راشي دې کې به دلته ولیکئ نعت یا چې کوم نظمي ګانه څه شی هغه ته ولیکئ ډسکرپشن ته لیکئ هغه ته ولیکئ سیو به کړئ سیو کولو نه بعد چې کوم دی دلته کونه کې فولډر به ښکاري په دې فولډر تاسو څنګه کلیک کړئ نو دلته تاسو ته باقاعده چې کوم دی د نوم سره چې کوم دی ښکاري چې کله په دې ډیټا کولاو کې نو دا چې کوم دی سینکینګ نه دی پوره شي ټیک ده بیا چې کوم دی تاسو له د ډاونلوډ اپشن نه کوئ په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ ټیک ده
چې کله بیا تاسو ته دوه اپشن نور راځي چې اډیو یا ویډیو. نو اکثر موږ په اډیو کې ښکو لکه ویډیو کې هغه صرف او صرف چې کوم ده تور بیکګراوند وي بس. نو په اډیو کې موږ دا ډاونلوډ کوو چې اډیو باندې کلیک کړئ ټیک شوه. نو بیا تاسو چې کوم دی دلته باقاعده چې کوم دی اپشن یې راځي. نو ما سره چې کوم دی ډېر اپشن دي. نو زه خو پخپله چې کوم دی په ایډ میوزیک ټو وایس د ما سره یو اپلیکیشن دی. نو زه چې کوم دی په دې باندې چې کوم دی هغه زه خپل موبایل ته ډاونلوډ کوم. په دې باندې چې کله دې ته راشئ نو بیا دې کې دا ډاونلوډ اپشن چې کوم دی موبایل کې سیو کولو لپاره دا اپشن دی. په دې به کلیک کړئ. دلته چې کوم دی بس دا کریټ چې کوم دی په دې به کلیک کړئ ټیک شوه. دې دغه شي په دې باندې چې کوم دی ستاسو په موبایل کې سیو شي. تاسو به فایل منیجر ته لاړ شئ. هلته چې کوم دی د ایډ میوزیک ټو وایس ته دې چې کوم اپس فولډر دی په دې کې به تاسو ته په اسانۍ سره میلاو شي. او د ایډ میوزیک ټو وایس د مست چې کوم اپلیکیشن دی ریکارډینګ لپاره د دې به زه لینک درکوم دا هم ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو په دې کې نور څه قسمه چې کوم دی سیټینګ نشته دی. په دغه سیټینګ باندې تاسو خپل نظمونه نعتونه وغیره ریکارډ کولی شئ پریکټس کولی شئ او بالکل اسانه طریقه ده. که ویډیو د باندې ښه لګېدلې لایک یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.